او د مور د دعا سورې د سر د پاسه نو یتیم بچی بستړی د هر کار تراته د مور د دعا سورې د سر د پاسه نو یتیم بچی بستړی د هر کار تراته او تر صاحب او درمان صاحب پلی هم خوري او چې کوم دی نو خبره ترې به کوو د جنګریز افغان صاحب شعرونه به حسب حال شي ځکه چې اوتر صاحب هم د غرونو اوسېدونکی دی او هغه وایي چې په خرابو کې به څه سړی خراب شي په خرابو کې به څه سړی خراب شي غم خدا دی چې یو ښه سړی خراب شي او لږ تراخه د زندګۍ دپاره ښه وي لږ تراخه د زندګۍ دپاره ښه وي چې مدام اغري خواږه سړی خراب شي او ستا د روزو تصور داسې یوسي ستا د روزو تصور داسې یوسي سم ولاړ وي په مانځه سړی خراب شي او دا جنګریز غرسنی وباسئ د ښاره دا جنګریز غرسنی وباسئ د ښاره ښاریه کې خو د غره سړی خراب شي بهرحال شعرونه به اوتر صاحب هم وایي خو صاحب الله درمان صاحب هم موږ سره ناست دی ډېر زبردست شاعر دی د هغې نه به لږ غوندې کلام اورو بیا به راځو اوتر صاحب له انشاءالله تعالی ډیره زیاته مننه پروفیسر صاحب ستاسو هم او د اوتر صاحب هم چې وخت یې راکړو د خپل قیمتي وخت نه او دغه د شپې بنډار را جوړ شو دلته کې په دغه بانه باندې او چې د هغوی دغه کتاب هم راغلی دی او راورسېدو دغه پښتون ولس ته دغه قام ته ډېر زیات زیار یې وکړو په خپله غریبۍ کې ډېر تاوان یې وکړو دغه زړه یې هم وکړو چې په دغې باندې خرچه وکړل او کتاب یې چاپ کړو په دې نازک وخت کې نو تمه لرم د دغه پښتون ولس نه امید کوم چې د تاسو به یې خوښ کوي او تاسو به دغه کتاب واخلئ او د ده دغه حوصله چې کومه ده نو دغه به نوره هم اوچته کوي او تاسو په دغه شانده کې نور کتابونه هم زموږ لاسو ته دی نه راشي ډېره زیاته مننه یې کوم او د ټولو ملګرو بیا زیاته مننه کوم د اوتر صاحب سره چې تا په دې کې هم کړاو کړی دی که هغه پروفیسر صاحب دی او که هغه نور ملګري دی دوی د دې په راغونډولو کې د دې په منډو ترړو کې نو هغوی ته هم ډېره زیاته د هغوی هم مننه خوشحاله دي اوسي تاسو د شعرونو غوښتنه کوئ نو دغه یو څو شعرونه درته وایم چې په خلکو باندې بلې کلمبې د چا د قسته په خلکو باندې بلې کلمبې د چا د قسته که راته جانان جانان نارې د چا د قسته د ځان دپاره نه ویم ستا سیالي به برابر شي د ځان دپاره نه ویم ستا سیالي به برابر شي بس راوله انګور ځان له بیبې د چا د قسته او مین دی و مزار دی لږ ورشه حال څه دی مین دی و مزار دی لږ ورشه حال څه دی زمړې تپې بلې کړې وې د چا د قسته او نور شعرونه نه پکې یېري خو اخیری شعر دی چې صاحبه ښه ډاډه راځه د چا پروا ونه کړي صاحبه ښه ډاډه راځه د چا پروا ونه کړي درمان خو به په زخم لګوي د چا د قسته او تر صاحب دغه یو شعر څو شعرونه نور دي چې نن مې د خپل زړه کباب ته کېناستم نن مې د خپل زړه کباب ته کېناستم ذکر د کوم ثواب ته کېناستم ډېره موده پس ژوند ته راستون شومه ډېره موده پس کتاب ته کېناستم ډېره موده پس ژوند ته راستون شومه ډېره موده پس کتاب ته کېناستم مینې غم دې دومره مستي راکړله مینې غم دې دومره مستي راکړله رای وستم بیا رباب ته کېناستم مینې غم دې دومره مستي راکړله رای وستم بیا رباب ته کېناستم تا چې مې کتاب کې لګولی و تا چې مې کتاب کې لګولی و نن د هغه وچ ګلاب ته کېناستم او را به شي راضي ما پرېښودی نه شي را به شي راضي ما پرېښودی نه شي شپه ده بیا د یاد حساب ته کېناستم را به شي راضي ما پرېښودی نه شي شپه ده بیا د یاد حساب ته کېناستم او سترګو مې درمانه دوکه وخوړه سترګو مې درمانه دوکه وخوړه مینه نه وه تش سراب ته کېناستم سراب ته کېناستم ډېر ښکلی صابرو کوم شعرونو چې بلها شعرونه الحمدلله راته یاد دي چې د یار د کلي د کوڅې مازیګر د یار د کلي د کوڅې مازیګر ما لیونی کې لیونی مازیګر او ځان استایه د ځان صفتې کوو ځان استایه د ځان صفتې کوو زما غزلې ماته وې مازیګر او سم د ماښامه ته بې ونیولم تا راته کړې وې خیرې مازیګر سم د ماښامه ته بې ونیولم تا راته کړې وې خیرې مازیګر او د یار کوڅې ته دې کتل روان وې د یار کوڅې ته دې کتل روان وې او زما صابره مالیدې مازیګر تر صاحب شعرونه
هغه خو زه ستاسو په فرمایش باندې چې دغسې پوښتنه پکې کېږي نو بیا به شعر اساني چې دومره زیاتېږي سر مر تږدی نو دا چې الله خبر چې څوک څه دپاره ته راته الله خبر چې څوک څه دپاره ته راته بېګا خو ټوله شپه څوک په دې لاره ته راته سو یاره خطره خو یې ضرور زړه کې پرته وه او څه ډېر په خاموشۍ او په کلاره ته راته مننه سیاره خطره خو یې ضرور زړه کې پرته وه څه ډېر په خاموشۍ او په کلاره ته راته په لاس کې چا جام د میو هم لیدلی نه و ساقي له به مې خپل ته بې خماره ته راته او د مور د دعا سوری د سر د پاسه نو یتیم بچی بستړی د هر کار ته راته د مور د دعا سوری د سر د پاسه نو یتیم بچی بستړی د هر کار ته راته حیران یم چې څنګه پرې زه بې لیدو مین شوم یو نوم زما خولې له به بېواره ته راته مننه چې حیران یم چې څنګه پرې زه بې لیدو مین شوم یو نوم زما خولې له به بېواره ته راته دا مې صاحب شاه صابر صاحب په یاد کې لیکلي او دنیا د ښکلو ډکه خو څوک دا اوتر نه و خفه ځکه د حسن د بازاره ته راته ډېر مزېدار ډېر ښکلی جي صاحب شاه صاحب دا شعرونه ما ته هم رایاد شو د ټول محفل ته ټول پښتون ولس ترې ډالۍ وي چې ما ویلې زه ورځه په مخه دې ښه ما ویلې زه ورځه په مخه دې ښه نه مې صحیح او نه دې پېژنم او هغې ویل ته به زما صبر نه شي زما صابره زه دې پېژنم صاحب الله درمان صاحب ډېره زیاته مننه اوتر صاحب شعرونه دي چې د زړګي نه ناقلار یم او یم به د زړګي نه ناقلار یم او یم به د یو چا په انتظار یم او یم به د هجران تیزندي د زما مرۍ ته د هجران تیزندي د زما مرۍ کې زه لا هغسې په دار یم او یم به ناروا روا کول لا څه ته وایي ناروا روا کول لا څه ته وایي چې وګړی د سرکار یم او یم به په امید مې تیره زندګي شوه په امید مې تیره زندګي شوه ستا د وصل امیدوار یم او یم به مال دولت د نوم شهرت په تمه نه یم مال دولت د نوم شهرت په تمه نه یم دې خبرو نه قلار یم او یم به د درمان د زړه د درد نه څه خبرېږي داسې حال کې هم بیدار یم او یم به ډېر مزېدار داسې حال کې هم بیدار یم او یم به ډېر مزېدار نو د دې سره سره براته عظیم خان عظیم صاحب رایاد شي زما په خیال باندې یو خلکو هیر کړی دی خو موږ ته یاد دی د تخبه شاعر او زمونږ ډېر خو چې کوم دی ورسره د مینې او تعلق د مشرۍ کشرۍ ډېر ښکلي شعرونه چې حسن احساسي له رخساره ورته څه ونیسم حسن احساسي له رخساره ورته څه ونیسم قاصد سترګې که پیاله ورته د زړه ونیسم حسن احساسي له رخساره ورته څه ونیسم قاصد سترګې که پیاله ورته د زړه ونیسم او لاړ د ښایست مارغې د خط په شنو وزرو والوت لاړ د ښایست مارغې د خط په شنو وزرو والوت اوس په دانو د اوښکو څنګ دغه مارغه ونیسم لاړ د ښایست مارغې د خط په شنو وزرو والوت اوس په دانو د اوښکو څنګ دغه مارغه ونیسم او آینه چپ وي ښکلي وړي ورلا دیدن په خپله آینه چپ وي ښکلي وړي ورله دیدن په خپله زه عظیم هم به پس د دې نه چپه خوله ونیسم او د